Assalamu alaikum, dear friends. Welcome back to the new lesson, which is about must obligation and very important. Learn and write it. سلامونه خوږو دوستانو، یو ځل بیا د هرکلی وایم. امید دی چې راته روغ او جوړ به وئ. نن راځو د مست په اړه خبرې کوو، کوم چې بیخي زیات مهم دی. دوستانو، مست معنا خامخا، یعنې کوم وخت چې موږ تاسو یو څوک په یو کار باندې مجبوروو، نو په همغه وخت کې موږ تاسو مست استعمالوو، او په انګلیسي کې ورته ابلیګیشن وایي. ابلیګیشن مجبوریت، یعنې یو څوک چې ته مجبوروي په یو کار باندې. نو دوستانو، راځو په ویډیو باندې پیل کوو. خو تاسو به لومړی داسې وکړئ چې که چېرته زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو یو ایل ډي ټیچر یوټیوب چینل په ډېرې مهربانۍ سره در سره سبسکرایب کړئ. مننه. خوږو دوستانو، لکه څنګه مو چې مخکې وویل چې مست د خامخا لپاره استعمالیږي، د مجبوریت لپاره استعمالیږي. نو مست په څه ډول په یوه جمله کې موږ او تاسو استعمالوو، نو د هغې لپاره موږ یو ځانګړی سټرکچر لرو، یو ځانګړی فارمول لرو. کوم وخت چې موږ او تاسو د فارمول زده کړو، نو وبه کولی شو چې په هره جمله کې، هغه که په لیکلو کې وي او هغه که په لوستلو کې وي، موږ او تاسو مست په ډېره اسانۍ سره استعمال کړو. هر ځای کې چې تاسو د یو جملې فارمول زده کړئ، نو انشاءالله جمله بیخي تاسو په اسانۍ سره جوړولی شئ. دا د مست فارمول دی. لومړی به تاسو راشئ، د مست لپاره به سبجیکټ راوړئ، سبجیکټ فاعل به راوړئ، چې موږ او تاسو مخکې ورباندې غږېدلي یو په سبجیکټ باندې، هی شي ایټ او داسې نور. او له هغې وروسته به مست راوړئ، مست په سبجیکټ پسې وروسته مست، او ورپسې به تاسو ورب راوړئ، ورب، او له هغې وروسته به جمله پوره کړئ. کم معنا کمپلیمنټ، جملې پوره کول. ملګرو، اوس راځو یو مثال ورباندې جوړو. تاسو به انشاءالله په مثال کې ښه ورباندې پوه شئ. خو دوستانو، یاده مو نه چې خو دوستانو دغه مثبته سټرکچر وه، یعنې کوم وخت چې مست سره موږ یو چا باندې امر کوو چې ته دا کار خامخا وکړه، یو کار څخه موږ تاسو منع کوو نه، یعنې ته دا کار وکړه. نو تاسو دلته پاس وګورئ، هلته سبجیکټ استعمال شوی دی په فارمول کې، دلته موږ سبجیکټ راولی دی. سبجیکټ موږ دوستانو مخکې ویډیوګانو کې ورباندې غږېدلي یو. خیل راځئ تاسو د اسانتیا لپاره دلته یو ځل بیا درته راوړم، تاسو پام ورته کوئ. دغه دی دوستانو، دا هی شي ایټ وی آی یو دی، دې ته ویل کېږي سبجیکټ، سبجیکټ پروناون او یا سبجیکټ دې ته ویل کېږي. نو تاسو به راشئ، لومړی به دلته سبجیکټ راوړئ، له دغې لاندې سبجیکټ پروناون څخه کوم یو سبجیکټ مو چې خوښ وي، لکه دلته ما یو راوړی دی، او له هغې وروسته دلته پاس په فارمول کې لیکل شوي دي چې بیا به مست ولیکئ. دغه د دوستانو ما دلته مست لیکلی، د مست په ځای به کوم بل شی تاسو نه لیکئ، همغه مست به راواخلئ او دلته به یې ولیکئ. او له هغې وروسته په فارمول کې لیکل شوي چې بیا به وي ولیکئ، وي. دغه دوستانو وي یعنې ورب، وي معنا ورب یعنې فعل به بیا ولیکئ. دوستانو، موږ د ورب په ځای دلته ګو راوړی. تاسو کولی شئ چې نور زیات په زرهاو وربونه دي هغه راوړئ، لکه یو رایټینګ دی، رایټ دی، ګو دی، ایټ دی، ډرینک دی، کوم یو چې ستاسو خوښ یو راواخلئ. موږ دلته ګو راوړی دی د ورب پر ځای. او بیا دلته پاس په فارمول کې لیکل شوي دي چې له هغه وروسته به تاسو جمله پوره کړئ. موږ دلته جمله پوره کړې ده، to school. نو جمله څه ډول لوستل کېږي؟ you must go to school. ته باید، ته خامخا ضرور مکتب ته لاړ سې، ته باید خامخا مکتب ته یا ښوونځي ته لاړ شې. دغه دوستانو دلته مست کومه وظیفه اجرا کړه؟ د خامخا یعنې د مجبورولو وظیفه یې اجرا کړه. یو چا یو څوک مجبور کړه چې ته باید دا کار وکړې. همدا قسم تاسو کولی شئ چې نوره جملې هم ورباندې جوړ کړئ، لکه دلته فقط راځئ دغه ورب تاسو بدلوئ او د سبجیکټ بدلوئ، نور همدغه سټرکچر استعمالوئ. لکه دلته زه راځم، دلته ما یو لیکلی، دلته هی وایم چې هی ماست ګو ټو سکول. دا یو کس باید خامخا مکتب ته لاړ سي، دا یو کس باید خامخا مکتب ته لاړ شي. او شي ماست ګو ټو سکول، همدغه ډېرې جملې جوړولی شئ په همدې باندې. راځو دوستانو، دا خو یې مثبته سټرکچر وه، یو چا باندې امر کول چې ته دا کار وکړه. دلته یې منفي سټرکچر یا منفي فارمول دی چې یو څوک له یو کار څخه منع کوي چې ته باید خامخا دا کار ونه کړې. نو په هغه ځای کې به څه ډول موږ وایو؟ نو د هغې فارمول دی چې سبجیکټ، لومړی به سبجیکټ راوړو، د همغه سبجیکټینو څخه کوم چې لاندې موږ ولیدل، دغه هی شي ایټ وی آی یو دی، له همدغه څخه به یو سبجیکټ راوړې، او له هغې وروسته بیا مست ناټ راوړې. دلته پاس په مثبته سټرکچر کې، مثبت فارمول کې مست و یوازې،
خو دلته په منفي فورمول کې بیا must not لیکل کیږي دوستانو، دې ته مو فکر وي. او له هغې وروسته به ورب راوړئ او له ورب څخه وروسته به جمله پوره کړئ. دا دوستانو موږ مثال ورباندې جوړ کړی دی. موږ د سبجیکټ څخه یو راخیستی دی، یو لکه د پاس مثال په ډول یو مې راخیستی دی او له یو څخه وروسته دوستانو دلته فورمول کې لیکل شوي چې must not به راوړئ. موږ must not راخیستی دی، لکه هلته پاس مثبت سټرکچر کې موږ تاسو must راخیست، خو دلته به must not راواخلو ځکه دلته په فورمول کې must not لیکل شوی دی. بیا مو must not راواخیست او له must not څخه وروسته دلته په فورمول کې لیکل شوي چې بیا به وي یعنې ورب راوړي فعل. دلته مو ګو راخیستی دی، ستاسو چې کوم یو فعل خوښ وي دلته یې راواخلئ او له هغې وروسته کم یعنې جمله پوره کړئ. کمپلیمنټ دلته موږ جمله پوره کړې ټو سکول. جمله به څه ډول ویل کیږي؟ You must not go to school. ته باید چې مکتب ته یا ښوونځي ته لاړ نه شې. ته باید چې ښوونځي ته لاړ نه شې یعنې مدرومه. دغه ځای کې موږ تاسو کولی شو چې هر یو سبجیکټ زموږ خوښ وي او هر یو فعل زموږ خوښ وي هغه راواخلو، دلته یې ور واچوو. نور د فورمول چې دا په همدغه ډول پرېږدو، هم په همدغه طریقې سره به جمله ورپکې لیکو. لکه دلته مثال موږ راخلو، هی راخلو دلته he must not، دلته موږ پلی ور اچوو. he must not play today. هغه باید چې نن ورځ لوبه ونه کړي. دلته موږ د ټو سکول پر ځای ټو ډے ور اچوو ځکه دلته پاس کم معنا کمپلیمنټ یعنې هغه څه ولیکه چې په کوم باندې جمله پوره کیږي. په دې سټرکچر کې موږ په ټو سکول باندې جمله پوره کړه، خو په اوس مثال کې موږ په ټو ډے باندې جمله پوره کوو. he must not play today. دی باید چې نن لوبه ونه کړي. دوستانو په همدغه فورمولونو سره تاسو کولی شئ چې زیاته جملې جوړ کړئ. تاسو ورباندې پریکټس وکړئ، انشاءالله دومره مشکله خبره نه ده. له همدغه فورمولونو څخه تاسو کار اخلئ او نورې جملې ورباندې جوړې کړئ، نو انشاءالله بیخي به درته اسانه شي. خو باید چې زده یې کړئ ځکه ډېر مهم دی. مست تاسو په خپله لیدلی هم وي چې بیخي زیات استعمالیږي. دوستانو داس په همدغه ځای بس دی. موږ درڅخه اجازه غواړو and thank for watching.